د ټولو لومبې هجرت چې دی که نه دا ابو سلمه رضی الله تعالی عنه کړی دی. ابو سلمه رضی الله تعالی عنه د ټولو لومبې هجرت دغه کړی دی. او هجرت داسې آسان کار نه و ښه، دا ګران کار و. د ابو سلمه رضی الله تعالی عنه بیبي وه ام سلمه رضی الله تعالی عنها، او د دوی یو زوی و د هغه نوم سلمه و. دوی یو هجرت ښځې او خاوند دواړو حبشې ته هم کړی و، او بیا د حبشې نه چې رالو نو دویم هجرت مدینې منورې ته وکړو. نو دا ابو سلمه رضی الله تعالی او د دې ښځې خاوند ډېره عجیبه واقعه ده. دوی دواړه په یو بل مین هم ډېر زیات و، ډېره زیاته مینه وه د دې ابو سلمه او د ام سلمه رضی الله تعالی عنه. یو ځل دواړه ناست که نه، نو دا ام سلمه رضی الله تعالی عنه ته څه وایي، دا ښځه ورته څه وایي، وایي ای ابو سلمه، خپل خاوند ته وایي، وایي راځه نن یو خبره کوو. وایي څنګه؟ وایي خبره دا کوو که نه، کو چېرته زه مړه شوم ستانه مخکې که نه، نو ته به زما نه وروستو بله ښځه نه کوې، او که ته زما نه مخکې مړ شوې که نه، نو زه به بل خاوند نه کومه چې جنت کې دغه دوه په دوه یو. دا مشوره یې وکړله. نو د ابو سلمه رضی الله عنه ته څه فرمایي، دا خاوند یې ورته وایي، وایي ای ام سلمه، که ته مړه شوې زما نه مخکې که نه، نو دا مې در سره واده ده چې زه به بله ښځه نه کوم، دا مې سره واده ده چې زه به بله ښځه نه کوم. خو که زه ستا نه مخکې مړ شوم، نو ته بل خاوند وکړه، ځکه چې ته ښځه یې، نو په تا به ډېر تنګ وخت تېرېږي بیا، نو زما دا فرضو نه شي چې زما د مرګ نه پس ته تنګ ژوند تېری. ته ښځه یې، ته زنانه یې، ستا ژوند به ډېر لنډ تنګ کي زما نه بغیر، نو ته ځان له خاوند وکړه چې ژوند دې لنډ تنګ نه وي. او ها زه سړی یم، زما بلې ښځې ته ستا نه پس ضرورت نشته دی. دومره یو بل سره مینه و مینه ښه. نو کله چې دې ښځې او خاوند هجرت کوو مدینې منورې ته که نه، نو د ابو سلمه رضی الله تعالی چې روانېدو، نو دا خپله ښځه ام سلمه یې ځان سره روانه کړه. نو چې دا روانه کړه، نو د ام سلمه رضی الله تعالی عنها د کور خلک چې موږ د ده سرګنۍ چې کومه وه هغه راپاڅېدل، چې موږ د خپله خور څه په تا خرڅه کړې خو نه ده، مخکې د ځان سره حبشې ته به وسته، او اوس دې مدینې ته روانه کړې، ولې دا موږ په تا خرڅه کړې ده کو چې په خپله چېرته ګرځې ګرځه، خو دا به ځان سره نه بیایي. نو ښځه یې پاتې کړه. ام سلمه رضی الله تعالی فرمایي ما چغې والې چې زه د خاوند سره ځم، وایي دوی زه د لاسو نه ونیوم په زور یې په راښکلو راښکلو کور ته بوستم چې ده سره به نه ځي. زه یې پاتې کړم. چې پاتې کړم خپل د غېږې ماشوم را سره و، په دې کې د ابو سلمه زما چې کومه خرګنۍ وه، د ابو سلمه رضی الله زما د خاوند کوم خاندان چې و، هغې راغې وایي چې تاسو زمونږ د هلک نه جینۍ پاتې کړه، دا بچی ورسره زمونږ دی، دا ورسره زمونږ دی. وایي زما د غېږې نه هغوی ماشوم به ووستو. نو یې خاوند رانم لاړو، د غېږې ماشوم یې رانم به ووستو. یو کال به ما په کور کې جړل، نو چې سار به شي زه به په مکه کې بار ته راووتم، سارا ته به لاړم. نو په سارا کې به د کیکرو د بوټو د لاندې ناست وم، ما به چغې والې جړل مې په خپل خاوند پسې، چې خاوند رانه مدینې ته لاړ او بچی رانه دوی بوستو، ما په سارا کې وی جړل. یو کال په دې طریقه تېر شو. په هغې سارا کې یو سړي په ما نظر شو، ما ته وی چې خورې ته ولې جاړې؟ ما ورته زه په خپل خاوند پسې جاړم. وایي چې ستا خاوند کوم ځای دی؟ ما چې مدینې ته تللی دوی پسې ما پرېږدي نه. هغه زه د لاس سره ونیوم را روانې کړم. وایي زما د پلرګنۍ کور چې کوم هغوی ته چې ظالمانو په دې ولې ظلم کوئ چې دا په خپل خاوند پسې خفه ده پرېږدئ چې ځي مدینې منورې ته که نه. نو هغه ورته وایي چې زه زموږ اجازت دی بوځه پسې. وایي دلته کې زما پس خرګنۍ پسې راغی چې دې له دا ماشوم ورکوي، د غېږې ماشوم دی تاسو ته کور ته راوستی. وایي ماشوم یې رالم راکړو. چې ماشوم یې راکړو، وایي زه په اوښ سواره شوم، مدینې منورې ته یوازې روانه شوم. مدینې منورې ته اوس یوازې ځمه. الله سوچ وکړئ، هغه لږ مزل نه دی، تقریبا 450 کیلومتره مزل دی. مدینې منورې ته روان شوم. په اوښ ناست یم، د غېږې ماشوم را سره دی، په اوښ ناست یم، یوازې په دې غرمه کې روان یم. چې د تنعیم یو مقام ته ویل کېږي تنعیم، چې هغې ته ورسېدم که نه، نو په دغې ځای کې دغلته یو مقام د 3 میله فاصلې سره هلته کې یو تن عثمان ابن طلحه، هغه زه په دې اوښ یوازې ولیدم. ما ته وایي چې خورې څه کوې؟ پېژندم یې که نه، خو یو علاقه کې پاتې کېدو. ما ته وایي چې ام سلمه څه کوې؟ ما ورته وایي چې زه په خاوند پسې ځم. ما ته وایي چې څوک دي در سره یوازې؟ ما ورته وایي چې لا والله الا الله وبني هذا، نه ما سره خو څوک نشته دی، قسم په الله ما سره هېڅوک نشته، لا هېڅوک را سره نشته، والله یو را سره الله تبارک وتعالی دی، لا والله قسم په الله ما سره هېڅوک نشته الا الله یو را سره الله دی، وبني هذا دا وړوکی بچی مې د غېږې دی، ما سره څوک نشته، یوازې روانه یم. عثمان ابن طلحه چې زما دا خبره واورېده که نه، چې قسم په الله ما سره یو الله دی، یو مې دا بچی دی، هېڅوک را سره نشته. هغه داسې غریب نیولی شو، د سترګو کې اوښکې رالې. وره کافر دی، لا ایمان یې نه دی راوړی. ښه عثمان ابن طلحه رضی الله عنه په دغه ټایم کې لا ایمان نه دی راوړی، د سترګو نه اوښکې روانې شوې، او د اوښ د موار ته یې لاس کو داسې، او د اوښ نه مخکې روان شو. وایي ته به وایي چې ستړی به شو داسې
نو اوخ به پکې نه ما ته به خوري کوزه شته وې زه به د اوخ نه کوزه شوم او اوخ به بوسته یو ځای کې به اوتړه ځانه به د ونې په سوري سملاستو نو بیا به اوخ راوستو ما ته به کېناستو زما نه به لرې لاړه خوا به یې مخ کو وې ما ته به چې اوخ ته وخېجه اوس کافر دی لا ښه وې زه به چې اوخ ته وختم هغه بیا د اوخ موار ونیو 4.5 کیلومتر لار عثمان ابن طلحه پیدل واله او دی په اوخ باندې وې چې کله موږ مدینه منورې ته نږدې شو که نه او د قبا علاقې د ونې منې داسې ښکاره شوه د آبادي ښکاره شوه نو یې ما ته یې وویلو چې ستا خاوند په دې کلي کې پاتې کېږي دغلته به یې ومومي او زه په اوښ باندې دغې ځای ته لاړه شه او زه هلته رالم او عثمان بن طلحه د دغې ځای نه پیدل مکې ته واپس لاړ الله ام سلمه رضی الله تعالی فرمایل وی قسم په الله د عثمان ابن طلحه په شانتي شریف انسان ملا تر اوسه پورې نه دی لیدلی داسې نیکمل انسان لا ما نه دی لیدلی کافر او د دې بدله ولا بیا الله تبارک وتعالی ورم کړه د عثمان ابن طلحه بیا وروسته مسلمان شوی هم دی ایمان یې راوړو بیا که نه هغه زمانه داسې وه چې د کفارو په زړه کې هم دومره حیا او غیرت او عزت و پردی زنانه د مکې نه روانۍ په اوښ باندې مدینې منورې ته یې رسوي 4.5 کیلومتره پیدل سفر کې خو هغې دې زنانه ته به بره هم دي کتلي کافر دی ایمان یې نه دی راوړی راشي اوښ ورته کښېنوي وایي وخېجه ورته په خپله دې سیټ ته لاړ شي ودرېږي چې کله اوښ ته وخېجي بیا راشي موار ونیسي او پیدل ترې روان شي هغې زمانې په کفارو کې هم دومره حیا او عزت غیرت پکې الله تبارک وتعالی زموږ د ټولو حیا او عزت او غیرت نصیب کړي نن سبا مسلمان کم حد ته رسېدلی دی د یو مسلمان په بل مسلمان دومره اعتماد شته چې زما دا خور لور به د دې کور نه دی کور ته په عزت بوځي دومره د یو مسلمان په بل مسلمان اعتماد پاتې شوی دی دا زما په ګاونډ کې پاتې کېږي زه به نه یم دی به زما د کور حفاظت وکړي دومره اعتماد د مسلمان په مسلمان نه دی پاتې شوی ولې نه دی پاتې شوی ځکه دا مسلمان د اعتماد دی نه نن سبا دینا حقیقت دا دی نو دا ولې موږ دې حد ته رسېدلي یو دا موږ کمې بې حیایۍ ته رسېدلي یو هر انسان له دا پکار دی چې پردی زنانه ته وګوري د دې زنانم خاوند شته ته دې زنانم زما په شان غیرتي رور شته ته دې زنانم زما په شانتې غیرتي پلار شته دی دې کومې خور ته چې زه په بد نظر ګورم نو د دې رور کو خبر شه به څومره خفه کېږي کو زما خور ته څوک په غلط نظر وګوري زه به څومره خفه کېږم ولې دا سوچ نه کوو مونږ ولې دا فکر مونږ نه راولو دا کومه زنانه چې ما سره خبرې کوي په موبایل کوي په ټلیفون کوي په بله طریقه کوي ووایه په ذهن کې که نه وایه که زما خور لور د چا سره کوي زه خبر شم زما په کوم حالت خیر دی دا کمقله ده نه پوهېږي نن مسلمان د اعتماد نه دی پاتې شوی خشیت الهی نه دی پاتې شوی د الله نه یره نه ده پاتې شوی معاشره به هله سمیږي چې کله موږ په ذهن کې دا خبره راولي چې الله ما اینی الله زما خبرې اوري زه په توره تیاره کې ما په توره کوټه کې ما په یوازې ځای کې ما د ټولې دنیا نه پټ شویم خو د الله نه به څنګه پټېږم چې کله دا فکر موږ ته راغی که نه چې ما الله اینی ما الله اوري چېرته به هم د دې انسان نه ګناه ونه شي چېرته به ګناه ونه شي خو مسله دا ده چې دا د ژبې خبره ده او زړه نه ده تسلیم کړي چې کله زړه دا تسلیم کړه که نه چې ما الله اینی الله ما اوري بیا به چېرته هم دا انسان ګناه ونه کړي خو دا موږ په ژبه وایو الله ما اینی الله ما ګوري او بیا چې یوازې شو بیا په ګناه باندې دغه کو نو خبره مې دا کوله چې دا عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنه ام سلمه رضی الله تعالی فرمایي وایي زه د مدینې منورې ته ورسولم خو ماته یې په بره باندې نه دي کتلي نو دا هجرت څه اسان کار نه و نو لومبې هجرت بیا ام سلمه او ابو سلمه رضی الله تعالی عنه کړی مدینې منورې ته تللي دي بیا یو صحابي د عمر رضی الله تعالی عنه نبی علیه الصلاة والسلام راغی اذا الله پاک پیغمبر هلک هجرت کوي نو زم هجرت وکم مدینه منورې ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل او عمر تم هجرت کولې شي اذا الله پاک پیغمبر انداخله خو په پټه زینو زبم زم په پټه باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل او عمر په پټه وزه مدینه منورې ته ځان ورسوه زه خو په پټه نه ځم نو نبی رسول الله سکای بس زه یو کار کوم توره راواغسته او لاله خانه کعبه نه طواف وکړو او چې طواف وکړو نو دا توره د تیک نه راوسته او کړه سره ورکو اے خلکو ما ته وګورئ زه عمر یم کو څوک مې نه پیژنې نه زه څوک یم زه عمر یم کو څوک مې پیژنې خو پیژنې مې کو څوک مې نه پیژنې وګورئ ما ته زه عمر ابن خطاب یم خلک ورته وایي نو موږ دې پیژنو که نو څه چل دی مدینې منورې ته روان یم هجرت کوم کو په چا کې طاقت یې مخې له راشئ کو په چا کې زور یې ما منع کوي نو مخې له راشه عمر هجرت له روان دی ځکه چې خلک به په پټه د مکې نه وته که نه نو د داسې هجرت وکړو عمر له بیا مخې له څوک ورتلو
مخه له څوک نشو ورتلی لاړ دم هجرت وکړو بهر حال د نبی اسلام د هجرت واقع به ان شاء الله پر روانه جمعه باندې کو الله تبارک وتعالى د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین مطلب می دا د سیرت د بیانولو مقصد دا دی چې دا اسلام مونږ ته په ډیرو تکالیف را رسیدلی دی په ډیرو مصیبتونو را رسیدلی دی په دې کې ښځه خاوند جدا شوي دي په دې کې د غېږو ماشومان جدا شوي دي په دې کې د زنانو یو وخت په یو وخت پورې بل وخت په بل وخت پورې تړلی شوې ده یو خوا روان کړی شوی بل خوا روان کړی شوی په منځ دوه ټوټې شوي دي دا موږ ته داسې نه دی را رسېدلی نن چې موږ د ایمان او د اسلام خبره کوو که نه نو چې موږ دا خبره وکړو یاره دین اسلام قرباني غواړي یاره د چندې ضرورت دی جومات رغېږي مدرسه رغېږي نو موږ په جیب کې ګورو نو 10 روپۍ پکې وګورو نو موږ وایو دا پکې ور واچوه ټیک شو نو زما بچی چې هر سهار ځي نو د 500 نه کمې نه وړي نو موږ وایو موږ په دین اسلام مین یو ښه نو بیا چې د ګیرې خبره راشي که نه چې ګیره پرېږدی دا د نبي علیه الصلاة وسلام سنت دی نه دی یاره دا خو ګران کار دی ورګه مشوره به پکې وکړو مشوره به پکې وکړو او الله دې توفیق راکړي نو الله چېرته تا ته توفیق نه درکړي چې تی نه پرېږدي الله څنګه ته توفیق ته نن نه وایم ما پرېښې ده نو دا دین اسلام موږ ته په قربانو راغلی دا په تکالیفو راغلی دی موږ صرف د ژبې مسلمانان پاتې شو الله دې موږ د زړه مسلمانان جوړ کړي واخر دعوانا الحمدلله رب